د پخوا زمانې کیسه ده د غرونو ترمنځه یو خشته کلی و. په دې کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېده چې د سړي نوم ګلرحمان او د ښځې نوم شازیه و. دوی دواړه ډېر غریبانان وو، خو بیا به هم خپل ژوند په آرام او په سکون سره تېراوه. یا ښځې ما دا خبره اورېدلې ده چې دا خواته ځنګل څه دی، زه چې تا لرګي راوړم او خرڅوم. د کلي خلک وایي چې په دغه ځنګل کې یو لوښی دی چې هغه یو جادوګري لوښی دی او چې چاته هم پیدا شو نو ډېر مالامال به شي. یه سړیه، نو ته خو هسې هر سهار هغې ځنګل ته ځې او لرګي چوې، خو چې د سره ټایم پاتې کېږي نو په حال کې دا لوښی ګوره کیدای شي ته پیدا کړې. ګلرحمان به هر سهار هغې ځنګل ته راتلو او د ځان سره به یو تبر راوړو او په هغې تبر به یې په دغه ځنګل کې ځان له لرګي کول او هغه به بیا بازار ته وړل او په دې به د خپل کور ګزاره چلوله. یوه ورځ ګلرحمان ځنګل ته راغلی و چې څه لرګي چولی و او کور ته تلو نو هغه لوښی ولیدو، د کم لوښي چې ده ته یو څو ورځې معلومات شوی و. دا خو ما ته هغه لوښی ښکاري ته کوم چې د کلي خلک کیسې کوي. او دې نه پس ګلرحمان هغه لوښی راوالي او په منډه منډه خپل کور ته لاړ شي. ګلرحمان خپلې ښځې ته دغه لوښی وښیي، دواړه ورته ډېر اریان شي او خپلې ښځې ته دا خبره وکړي. یاره ښځې که خطا کېږم نه نو زما یقین خو دا وایي چې دا هغه لوښی دی، خو ښځې ته اوس مهرباني وکړه او دا لوښی لږ پاک ووینځه. او د دې نه پس د ګلرحمان ښځه شازیه هغه لوښی پاک وینځي او بیا په هغه لوښي کې یو دوه هګۍ کېږدي د خپل ضرورت دپاره چې دا به په کار راشي. لږ ټایم پس هغه دوه هګۍ د دغه لوښي نه غایبې شي او د دې سره د ګلرحمان ښځه هم ډېره اریانه شي او بیا اچانکي په هغې لوښي کې سمې ډېرې هګۍ پیدا شي چې د دې سره د ګلرحمان ښځه دا خبره وکړي. په دې لوښي کې خو دومره ډېرې هګۍ پیدا شوې. او دې نه پس شازیه خپل خاوند ګلرحمان ته هم اواز وکړي او هغه ته هم دا ټوله خبره وکړي. ګلرحمان چې هم په دغه لوښي کې دغه دومره ډېرې هګۍ ویني نو هغه هم ډېر اریان شي او بیا ګلرحمان په خپلو لاسو هغې لوښي ته لږ غنم ورواړوي چې هغه غنم هم د هغې لوښي نه په ډېر مقدار سره راوځي او دوی دواړه ښځه خاوند ډېر ورته خوشحاله شي. او بیا ګلرحمان خپلې ښځې شازیې ته دا خبره وکړي. یاره ښځې پام کوه ګورې چې د دې لوښي په باره کې چاته څه ونه وي، ګنې کار به راله وګورې په دې لوښي پسې اوس هم د کلي خلک ګرځي. نه سړیه، زه به هېڅ چاته هم د دې لوښي په باره کې څه نه ویم. لږ ساعت بعد د دوی کور ته یو ګاونډی چې نوم یې سپنا وي هغه د دوی کور ته راشي او د دوی نه سوالې کوي. یا خوري که د خوراک د کرا څه هم وي نو ماله راکه د الله په نامه، زه ډېره وږې شوې یم، ځان له به یې پاخه کم. یو خوري زمونږ خو په خپله څه نشته، خو ته لږ دلته ودرېږه، زه تاله څه ګورم. دې نه پس شازیه سپنا ته هغې انډې ورکړي کوم چې دوی ته هغې جادو والا لوښي پیدا کړي وي. سپنا چې هغه ټولې انډې ویني نو ډېره حیرانه شي او ځان سره دا خبره وکړي. دی کور والا خو ماله ډېرې انډې راکوي، خو دوی خو ډېر غریبانانو نو بیا څنګه ماله دوی دومره ډېرې انډې راکوي، ما ته خو خامخا ځنګل بل ښکاري. دې نه پس سپنا د شازیې خواله واپس راشي او د هغې انډو په باره کې ترې تپوس وکړي. ګوره سپنا، دا خو زمونږ یو راز دی، خو چې ته وې چې ما ته یې ووایه زه به یې تا ته هم ووایم، خو ته احتیاط کوه چېرته چاته یې ونه وایې. او دې نه پس شازیه سپنا ته د هغې لوښي په باره کې ټول حقیقت بیان کړي. سپنا خپل کور ته راشي او خپل خاوند اشرف ته هم د هغې لوښي په باره کې خبرې وکړي او اشرف چې دا خبرې واوري نو په لالچ کې راشي او خپلې ښځې ته دا خبره وکړي. یاره ښځې که دا لوښی زمونږ په لاس رالی نو مونږ دواړه به ډېر مالداران شو. یا سړیه، نو که ته دغه لوښی د دوی نه راپټ کړې نو ما او تا به دواړه مالداران شو، تا بیخي صحیح خبره وکړه. یا ښځې بېغمه شه، دا لوښی به زه د دوی نه څه په طریقه باندې راپټ کړم، دوی به زه په ځان باندې هم پوه نه کړم، پس زه دا ته یو پلان ویم، هغه پلان واوره. او دې نه پس اشرف او سپنا دواړه د هغه لوښي دپاره یو پلان جوړ کړي
او بیا چې کله شپه شي او هر څه خاموش شي نو اشرف د ګل رحمان کور ته لاړ شي او هلته هغه لوښی پیدا کی کم چې د ګل رحمان سره او بیا د هغه ځای نه په منډه راوځي اشرف په هغه شپه باندې د ګل رحمان د کور نه هغه لوښی پټ کړي او بیا خپل کور ته منډه وهي چې ځان ورسوي بل طرف ته چې کله سهار شي نو ګل رحمان او ښځه هغه لوښي وګوري په خپل کور کې خو هغه نه وي نو دواړه ډېر خفه وي او یو سیټ ته کښېني او ګل رحمان خپلې ښځې ته دا خبره وکړي یاره فضي تا خو چرته د هغه لوښي په باره کې چاته نه دي ویلي ما خو چاته نو ویلي خو چرته تا چاته نه ویلي یسولیا ما خو نور چاته نو ویلي خو خپلې ګاونډۍ سپنا ته مې ویلي و هغې تپوس کولو چې ځکه مې ورته وویل و زما قمقلې ښځې نو بس هغې ته دې ویلي و هغې دا زموږ نه پټ کړی که نه خو خیر ښځې ته مه خفه کېږه زه اوس ځم او د هغوی کور ته سار کوم چېرته هغوی خو دا لوښی نه دی پټ کړی بل طرف ته اشرف او سپنا دواړه ښځه او خاوند په هغه لوښي باندې ځان له نوي نوي څیزونه پیدا کوي او د هغې نه خوندونه اخلي یا ښځې که مولې دغه شانتې دا لوښی دا نوي نوي څیزونه راکوي نو زه به ځان نه په دې کلي کې یو غټ دوکان کولاو کړم او موږ به ډېر مالداره شو اشرف او ښځه دا خبرې کوي چې په دغه ټیم ګل رحمان هم راشي او خپل لوښی ویني ښه نو لکه زما شک سیو دا زموږ نه دی پټ کړی هون دا لوښی زه به د دوی سره اوس پوه شم دې نه پس چې کله شپه شي نو ګل رحمان د اشرف د کور په طرف روان شي او بیا ګل رحمان د اشرف کور ته دنده راشي اشرف ودوي او ښځه هم ودوي او ګل رحمان د هغوی په کور کې هغه لوښی لټوي خو آخر کار هغه پیدا کی ګل رحمان د اشرف د کور نه په خوشحالۍ سره راوځي او هغه لوښی ورسره هم وي کم چې اشرف د ګل رحمان نه پټ کړی وي او دې نه پس چې کله سبا سهار شي نو ګل رحمان خپلې ښځې ته دا خبره وکړي یا ښځې سامان مامان پیک کوه چې د دې کړي نه ځو دا کلی ډېر خطرناک دی دلته زموږ نه به مخه بغلاګانې کېږي او دا لوښی به زموږ نه به مخه خلک پټوي او دې نه پس ګل رحمان او ښځه شازیه هغه کلی پرېږدي او د بل کلي په طرف روان شي لږ ساعت بعد هغوی یو بل کلي ته راشي او هلته ځان له یو ښکلی غونټکې کور والي ګل رحمان په دغه کلي کې ځان له یو ورکوټی دوکان هم کولاو کی او د غریبانانو خلکو سره ډېر مدد کوي او د خپلې ښځې سره په خوشحالۍ زندګي تیروي نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ ستاسو د مینې یو جهان مننه